په فلم په شروعات کې موږ یو جین نومي خطرناک الګ ګورو چې په یو غټ زندان کې قید وي او بیا دغه زندان پولیس راځي او جین ځان سره نیسي او بهر ډیر زیاتو خلکو ته وړي دغه ټول خلک چې کله جین وګوري نو دې ته بدردي او کنځلې ورته کوي او بیا جیلر ورته وایي چې 2 ورځې پس به موږ دې ته پانسي ورکوو په کوم معنی چې دغه خلک ډیر زیات خوشحاله شي او دلته نه فلم شیفټ شي او واپس تیرې زمانې ته راشي کوم ځکه چې موږ په یو بازار کې یو ښځه ګورو چې هغه میان خرڅوي دغه ښځه یو ماشوم را پیدا کړي او بیا هغې نه پس دغه ماشوم ځان نه لرې لړه کړي او یو ځل بیا جګه شي او په خپل دوکان کیني او میان خرڅوي خو لږ ساعت پس هغه ماشوم جاړي او په دغه بازار کې موجوده خلک دا ماشوم وګوري او بیا په دغه ښځه باندې دا خلک چغې ووهي او دغه ښځه ګرفتاره کړي او دې ته پانسي ورکړی شي او بیا دغه ماشوم یتیمخانې ته ولېږي دا هغه ماشوم وي کوم چې موږ د فلم په شروع کې وکتو چې په زندان کې و او اوس دا یو یتیمخانې ته راغلو په دغه یتیمخانې کې څه ماشومان چې جین مړ کوي خو په دغه موقع کې بیا دغه ښځه راشي چې هغې بچي او دا ماشومان ووهي او دغه شانتې وخت تېرېږي او جین اوس د 5 کالو وي جین ته الله تعالی یو طاقت ورکړی و چې دی به هر څه بویولی شو او هغې به پته لګولی شوه او کوم شی چې به بوی کو نو هغه به معلومولی شو چې دا څه شی دی او دغه شانتې په یتیمخانې کې وخت تېری او وخت پې تېرېږي او اوس هغه ته 14 کالو شوی وي او بیا دغه یتیمخانې یو ښځه دا ځان سره بوځي او په یو سړي باندې خرڅ کړي کوم چې به د جانورانو پوستکي خرڅولو خو څنګه چې دغه ښځه دا خرڅ کړي او هلته نه روانه شي نو هلته کې څه غله راشي او دغه ښځه مړه کړي او هغې نه پیسې وتښتوي دراصل جین چې څوک د خپل ځان نه اخوا کوي نو هغه کس پخپله مړ شي څنګه چې د دې مور په بچپن کې مړه وه او دغه کس د جین نه ډېر زیات کار اخلي او یو ورځ دغه سړی جین له پیرس ښار ته بوځي کوم ځای کې چې جین ته ډېرې زیاتې خوشبویانې راځي او دغه بوی او یو دوکان ته راشي کوم چې د عطرو دوکان وي په کوم دوکان کې چې ډېر زیات خلک ناست وي او دغه عطرونه بویي او هغې اخلي خو په دغه دوکان کې خوشبویانې ډېرې زیاتې خوښې شي او جین ته بیا یو بله خوشبو راځي او دا هغې پسې ځي خو دې وارې دا یو جینۍ ته راشي خو کله چې جینۍ نږدې راشي هغه ته ویریږي او هغه داسې محسوسه کړي چې دا وږې دی او بیا دې ته خوراک ته څه ورکړي خو جین د دې لاس ونیسي او هغه بویوي په کومه معنی چې دغه جینۍ ویریږي او هلته نه وتښتېږي خو جین یو ځل بیا هغه بویوي او اوس د هغې کور ته لاړ شي او کله چې دا جینۍ یو ځل بیا دا وګوري نو هغه په تیزه چغه کوي خو دې وارې جین له دغه جینۍ په خولې باندې لاس کیږدي چې په دغه هلته کې خلک راخبر نه شي خو چې څنګه دلته نه خلک لاړ شي جین د دې له خولې نه لاس دېخوا کړي خو د دغه جینۍ ساه بنده شوې وي او هغه اوس مړه شوې وي جین چې کله دغه وګوري ډېر زیات خفه شي ولې چې دې نه غوښتو چې دغه جینۍ دا مړه کړي او د دغه جینۍ د مرګ نه پس ته اوس د دې نه هغه خوشبو هم نه راځي جین د جناور یو پوستکی راوړی وي او یو سړي ته یې ورکړي او دغه سړي به پخوا ډېر زیات عطرونه جوړولو خو اوس په دغه ښار کې ډېر زیات دوکانونه زیات شوي دي او د دې کاروبار هم ډېر زیات کم شوی دی خو جین چې دلته کې راشي هغه وګوري چې دلته کې ډېر زیات عطرونه دي خو جین دلته کې عطرونه بویوي او بیا د هغه ټول عطرونه ځان سره یو ځای کوي او هغې نه دې ته یو ښه غونده کې عطر ساز کړي د دغه عطرو دومره ښایسته خوشبو وي چې کله دغه سړی بوی کړي نو پخپله هم مدهوشه شي او هغې نه پسه جین یو ځل بیا یو بل عطر دې لپاره جوړوي په کوم معنی چې دغه سړی بوی کړي نو هغې ته خپله انډیواله رایاده شي دا سړی راشي او جین د دغه بدرنګه سړي نه واخلي او ځان سره یې ویسي جین خرڅولو نه پسه دغه سړی هم مړ شي جین راځي او په دغه دوکان کې ډېر زیات عطرونه جوړوي او دغه سړی یو ځل بیا په پیرس کې ډېر زیات مشهور شي بیا دا سړی جین ته وایي چې په دغه دنیا کې 12 قسمه مختلف عطرونه دي خو اوسه پورې چا هم 14 عطر ساز نه کو او که چا هم 14 خوشبو جوړه کا نو هغه سړی به ډېر زیات مشهور شي په کوم معنی چې جین وایي چې زه به 14 خوشبو ضرور جوړوم او دې نه پسه دغه سړی جین ته له خوشبو جوړولو طریقې هم ورښایي خو جین د دغه طریقو نه بلکل هم خوشحاله نه وي ولې چې دغه سړي په طریقو کې ډېرې زیاتې کامیانې او غلطیانې وي په کوم معنی چې دغه سړي اوسه پورې 14 خوشبو نه وه جوړه کړې په کوم معنی چې دغه هلک ډېر زیات غوسه شي او د دغه له لاسه دا بیمار هم شي خو دا سړی ورته وایي که ته 14 خوشبو جوړې نو ته به له فرانس یو ښار ګراسو ته ځي او جین له ټول نه پیله دې ته 100 نسخې ورکړي
کومې نسخې چې دغه سړی په یو کتاب کې ځان سره ولیکي او هغه نه پسه جین له فرانس هغه ښار ته روان شي او له جین له تلو نه پسه د دغه سړي کور هم لاندې را پریوځي او دغه سړی هم مړ شي. بیا موږ جین ګورو چې هغه پیدل ګراسو ښار ته روان وي او څو میاشتې پس دغه ښار ته رارسیږي. د دې یو ځل بیا هماغه شانتې خوشبو ورځي کومه چې د دغه جینۍ نه راتله، کومه چې دې د غلطۍ نه مړه کړې وه. دا هلته کې یو اسپو پسې شاته یو ګاډی ګوري او په هغې کې یوه جینۍ ناسته وي او دغه خوشبو د دغه جینۍ نه راځي او جین منډه کوي او دغه اسپو پسې شاته ورځي او دغه جینۍ له ګراسو ښار یو عالیشان محل ته لاړه شي. دغه محل انټینو نامي یو سړي وي کوم چې ډېر زیات مالداره وي او دغه جینۍ هم دغه سړي لور وي. د دغه جینۍ نوم لوړه وي او بیا جین د یوې ښځې په فیکټرۍ کې کار شروع کړي او په دغه فیکټرۍ کې د جانورانو چربۍ نه خوشبویانې روکاږي او بیا دغه طریقه په انسانانو باندې استعمالولو کوشش کوي کوم د پاره چې دا یو جینۍ افغوا کړي او بیا هغه مړه کړي او کومې طریقې چې دې زده کړې وي او بیا هغه طریقه په دغه جینۍ باندې هم استعمال کړي او د دغه تجربه کامیابه شي او دا بیا هلته کې یو بله جینۍ هم وګوري، دغه جینۍ هم مړه کړي او بیا هغه دویمه طریقه هم په استعمال کړي او دې وارې دا کامیابه هم شي. او د دې مطلب وي چې دا د جنکیانو د چمړې نه ښایسته خوشبویانې جوړولی شي او بیا دا هلته کې 14 بوتلې روکاږي او د هرې جنۍ د چمړې نه بیا دا خوشبویانې جوړوي. دا بیا د لوړه پالټۍ ته ځي او هغه اغوا کولو کوشش کوي خو په دې کې دا کامیابه نه شي خو بیا هم په دغه پالټۍ کې 2 جنکیانې غیبې شي او موږ جین وګورو چې دغه جنکیانو د چمړې نه دا 2 خوشبویانې جوړې کړي او جین دغه شانتي یو پسې بله جنۍ مړه کوي او د هغې د چمړو نه خوشبویانې جوړوي او دا 12 خوشبویانې جوړولو کې کامیاب شي. بل خواته په ښار کې یو پسې یوه جنۍ چې غیبېږي نو له ښار پولیس ډېر زیات غوسه شي او دغه سړي پسې ګرځېږي او د ښار ټول خلک د کورونو بهر ته غړې تالې ولګوي. بل خواته موږ د لوړه پلار انټوني ګورو چې په یو میټینګ کې ناست وي او خلکو ته یوه خبره کوي چې اوسه پورې څومره مړي مو هم موږ وکتو هغې باندې چا وال نه دي کړي او څوک هم چې اوسه پورې دغه جنکۍ مړه کوي له هغې مقصد څه بل څه دی. خو په دغه دوران کې دلته کې یو هلک په منډه باندې راځي او دا خلکو ته وایي چې هغه قاتل اوس ګرفتاره شو خو انټرني په دغه خبره باندې یقین ونه کړي چې آخر څنګه کیدای شي چې دومره زر دغه قاتل ګرفتار شو او دا خپله لور ونیسي او د ګراسو ښار نه بهر ته لاړ شي. خو کله چې هغه په لاره کې روان وي جین ته پته ولګي چې لوړه د ښار نه بهر ته روانه ده. دغه لپاره هغه په منډه باندې بهر ته وځي خو د جین د تګ نه پسه دغلته کې یو هلک راشي او د هغې د کمرې نه د جنکیانو ویښته هم وګوري او هغه پولیس را خبر کړي او د دې د کمرې تلاشي واخلي او دغه پولیسو په لاس باندې د ټولو جنکیانو کپړې او ویښته ورشي په کوم معنی چې دوی ته پته ولګېده چې اصلي قاتل جین و. بل خواته موږ لوړه ګورو چې د خپلوانو کره راغلي وي او د شپې په ټایم باندې د دې پلار دې پسې شاته تاله ولګوي او چابي جیب کې کېږدي خو کله چې دا وده شي نو هلته کې جین راشي او د دې پلار نه چابي اوچته کړي او د لوړه کمرې ته لاړ شي. خو بل سهار چې کله د دې پلار راپاڅي هغه وګوري چې لور په کمره کې مړه پرته ده. د دې مطلب وي چې جین هغه اخري خوشبو هم جوړه کړه او هغې نه پس دغه ټولې خوشبویانې دا یو ځای کړي او 14مه خوشبو جوړه کړي خو دلته کې پولیس راشي او هغه جین ګرفتاره کړي او دغه کیسه واپس مستقبل ته لاړه شي کوم ځای چې په نن ورځ جین ته به پانسي ورکوي او د ښار ټول خلک دغه ځای ته راغونډ شوي وي او دلته کې بیا جین راشي او کومه خوشبو چې دې جوړه کړې وه هغه ته په خپل ځان باندې ولګوي او بیا چې دا کله هغه سړي خواته ورشي کوم چې دې ته پانسي ورکولو والا وي او دغه سړی له جین په خپو کې ورلړه شي او ته و چې جین بې قصوره دی. دراصل له جین د جسم نه چې کومه خوشبو را روانه وي په هغې باندې دغه ټول خلکو هم مدهوشه شي او بیا دغه عطر په یو رومال باندې ولګوي او په هوا کې خوځوي په کوم معنی چې دلته کې موجوده خلکه ډېر زیات لیوني او ډېر زیات خوشبوداره شي او دوی یو بل سره جنګېږي او دغه خوشبو ډېر زیاته خوښوي. بیا لوړه پلار یو غټ تلوار په لاس کې راوالي او دا مړ کوي خو کله چې دا هم دې ته نږدې راشي نو هغه هم مړ نه کړي او جین ته وایي چې نن نه پسه ته زما زوی خو دلته کې جین ته ټول نه پیله هغه جنۍ راښکاره شي کومه چې دې پیله مړه کړې وه او دا فکر کوي چې هغه جنۍ ما چړې نه وه مړه کړې نو اوس به هغه زما ښځه وې او هغې سره به یې مینه کوله او جین ته له خپلې غلطۍ احساس وشي او بیا دا هلته نه لاړ شي او ماغه بازار ته راشي
کم ځکه چې جین را پیدا شوی وو او بیا هغه ټول خوشبویانې په ځان باندې واچي خو هلته کې موجوده خلک هم مدهوشه شي او دغه ټول خلک را منډه کي او له جین نه پاسه وده شي د کوم د وجې چې جین لاندې کې مړ شي او دغه شانتي زموږ فلم دلته کې ختم شي.